السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او په صحت منظم به یاست ملګرو، او د صحت جامې به مو پر تن وي ملګرو. دا وار ما یو ځل بیا تاسو لپاره یوه خوندوره او ښایسته ویډیو راوړې ده ملګرو. ویډیو تر پایه راسره وګورئ تر څو په ټوله طریقه باندې پوه شئ. نو ویډیو د دې په باره کې دی ملګرو، د ډیرو دوستانو فیسبوک اکاونټونه خراب شوي ملګرو، چې د دې علت څه دی ملګرو، ولې خرابیږي او دا اکاونټ بیا څه وخت او په څومره موده کې بیرته سمیږي ملګرو. نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ تر څو تاسو ته ټوله طریقه وښیم ملګرو. تر ویډیو شروع کېدو له مخکې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو دا زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. په دې سور سبسکرایب بټن باندې به کلیک وکړئ او ورسره په څنګ کې د ګنټې نښان او په آل باندې به کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو لومړی تر تاسو پورې در ورسیږي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. اوس زه دلته فیسبوک ته راځم، تاسو ته یو څو اکاونټونه ښیم چې دا ولې خراب شوي او بیرته څنګه سم شوي. دا دی زه فیسبوک ته رالم. دا اکاونټ رحمان سپورټ په نوم اکاونټ دی ملګرو، دا د کرکټ معلومات خپروي ملګرو. دا اکاونټ خراب شوی ملګرو، له دې ستونزې سره مخ شوی ملګرو. دلته یې د پوسټ کړی دی، هیله لرم چې همکاري وکړئ. نن ورځ ستاسو مرستې ته اړتیا ده چې څومره کمنټونه کولی شئ زور ورکړئ. قدرمنو باید 2000 کمنټونه ورکړئ، اکاونټ مې له مشکل سره مخ دی ملګرو. نو دا په کمنټونو باندې هم سمیږي ملګرو. په لږ وخت لپاره دا اکاونټ خرابېږي، د زیات وخت لپاره نه ملګرو. کومه د تشویش خبره نه ده، ستاسو اکاونټ بیرته زر سمیږي ملګرو. دا اکاونټ بیرته فعال دی ملګرو. زه اوس دې اکاونټ ته ورځم. دا دی ملګرو، دلته اوس تاسو پوسټونه در ښکاره کړم. دا پوسټ 1 ساعت مخکې شوی دی ملګرو. دلته اوس تاسو ته پوسټ ښکاره کړم ملګرو. دا دی پوسټ 1 ساعت مخکې دا پوسټ شوی دی. دلته اوس بل پوسټ ته راځم. دا پوسټ هم 3 ساعته مخکې شوی دی او دا پوسټ بیا 3 ساعته مخکې شوی. دا پوسټ 15 ساعته مخکې شوی دی ملګرو. نو دا کومه د تشویش خبره نه ده، اکاونټ هم بیرته سمیږي ملګرو. دا اکاونټ هم بیرته زر سم شو ملګرو. کوم زیات وخت لپاره نه خرابېږي ملګرو، د لږ وخت لپاره. خو د دې علت ملګرو معلوم نه دی چې دا ولې خرابېږي او په کوم علت باندې دا خرابېږي. نو د دې علت اوس تر اوسه معلوم نه دی ملګرو چې دا ولې خرابېږي ملګرو. خو زما په فکر سره دا په دې باندې خرابېږي ملګرو چې د فیسبوک خلاف کوم پوسټ وکړي، بیا دا اکاونټ فیسبوک تاسو ته داسې اپشن راړوي ملګرو. نو دا بیا کمنټونو باندې سمیږي ملګرو، چې کمنټونه ورته وشي ستاسو اکاونټ بیرته سمیږي او پخواني حالت ته راګرځي ملګرو. دلته اوس تاسو ته یو بل اکاونټ هم ښیم. دا دی ملګرو، دا اکاونټ هم له دې ستونزې سره مخ و ملګرو، خو بیرته سم شو ملګرو. دا دی دغه پوسټ کړی د فیسبوک زکات او خیرات الثواب. هیله ملګرو کمنټونه پر ایله کړئ، که نه اکاونټ مې لاړو. هیله نو کمنټونه راورخړوئ. نو دا ملګرو دا اکاونټ هم بیرته شم شوی دی ملګرو. دې ته هم کمنټونه زیات کمنټونه شوي دي ملګرو، 1800 څو کمنټونه شوي دي ملګرو. او دې اکاونټ ته بیا 1400 څو کمنټونه شوي دي. لږ کمنټونه هم بسنه کوي، که 1500 کمنټونه ورته وشي بسنه کوي، ستاسو اکاونټ بیرته سمیږي ملګرو. خو د دې علت معلوم نه دی چې دا اکاونټونه ولې خرابېږي ملګرو. د ډېرو دوستانو اکاونټونه داسې شوي وو، خراب شوي وو، خو علت یې تر اوسه لا معلوم نه دی چې ولې خرابېږي. نو دا نننۍ ویډیو هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي ملګرو.